ولې مسلمانانو ته د بیت المقدس پر ځای کعبه قبله وګرځول شوه؟ ایا دا یوازې د لمانځه د لوري بدلون و که پکې لوی الهي حکمت هم پروت و؟ راځئ د سورة البقره د 140 آیات له لارې زده کړو. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. چې باړه ژر به ناپوهه خلک ووایي څه شي مسلمانان له هغې قبلې واړول چې مخکې ورته مخامخ کېدل. ای محمد صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی، هغه چې وغواړي سمې لارې ته مو هدایت کوي. د دې آیات شان نزول هغه په دا ډول و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته امر وشو چې د بیت المقدس پر ځای د کعبې شریفې پر لور لمونځ وکړي. یهودیانو، منافقانو او ځینو مشرکانو اعتراض وکړ او ویې ویل ولې مو خپله قبله بدله کړه؟ الله تعالی د دې آیات په نازلولو سره د هغوی اعتراض رد کړ او ویې ښودله چې ټول لوري د الله ملکیت دی او د قبلې ټاکل یوازې د الله حکم دی. د دې آیات تفسیر مفسرینو هغه داسې کړی الله تعالی له مخکې خبر ورکوي چې کم عقل خلک به اعتراض کوي. د قبلې بدلون د مسلمانانو د ایمان او اطاعت ازموینه وه. د عبادت اصل د الله فرمان منل دي، نه یوازې د یوې ځانګړې سیمې لوري. کعبه د حضرت ابراهیم علیه السلام قبله ده، نو مسلمانان بیرته د ابراهیمي دین اصلي قبلې ته وګرځول شول. الله تعالی هر هغه څوک چې وغواړي د حق مستقیمې لارې ته یې هدایت کوي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه داسې دي: د الله حکم بې له ځنډه منل د مؤمن نښه ده. د خلکو خبرې باید انسان د حق له لارې ونه ګرځوي. د هدایت مالک یوازې الله تعالی دی. د مسلمان عزت د الله په اطاعت کې دی. د دین هر حکم لوی حکمت لري که موږ یې وپېژنو. کله چې الله او د هغه رسول کوم حکم وکړي، مؤمن باید بې له شکه او ځنډه هغه ومني. د خلکو نیوکې او خبرې باید زموږ ایمان کمزوري نه کړي، ځکه بریا د الله د حکم په منلو کې ده. که دا آیات ستاسو ایمان تازه کړ، ویډیو لایک او شریکه هم کړئ او د قرآن نور ښکلي درسونو د ترلاسه کولو لپاره زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. الله تعالی دې موږ ټول د صراط مستقیم لارویان وګرځوي. آمین یا رب العالمین.